بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. قدر منورونو، نن د موږ تاسې دویم درس دی. د پرونی درس عنوان د موږ تاسې دا و چې د ازادۍ تر ګټلو د ازادۍ ساتل سخت. په دې باندې موږ تاسې دلایل او مثالونه تیر کړل. تر هغه وروسته بیا په دې خبره تمرکز وکړ چې الله تعالی د دې آیت د مفاهیمو په رڼا کې چې ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. په دې معنی چې کافران دا غوره ګڼي، په دې ډیر خوښیږي چې تاسې د وسلې غافل شئ، له خپلې وسلې او له خپلو شتمنیو د غافل شئ. په دې هکله موږ تاسې پرون تفصیلي خبره وکوله او بیا هم دا وویل چې اسلام موږ غفلت ته نه پرېږدي. اسلام موږ له غفلت نه ویروي، راحت راکوي، خو غفلت نه را سره مني. چې د موږ په دین کې غفلت نشته او دین مو غفلت ته نه پرېږدي، نو بیا کافران څه چل کوي؟ په موږ کې غفلت ایجادوي. او د غفلت د ایجادولو لپاره چې دوی کوم میتودونه، طریقې، کوم وسایل، کوم لارې چارې په کار اچوي، دغه په اړه پرون موږ تفصیلي خبره وکړو. همداسې وکړه. بیا مو په دې باندې خبره وغځوله چې له موږ سره، یعنی د موږ له اسلامي امارت سره، د موږ له نظام سره د نړۍ دولتونه که کفار دي او که د مسلمانانو په نامه حکومتونه دي، ولې دښمنۍ را سره کوي؟ د کفارو د دښمنۍ دلایل هم وویل چې هغوی ولې موږ سره دښمني کوي. دا مو ویل چې کافران د موږ دښمن دي. الله تعالی فرمایي چې دا د تاسې دښمن دي. کافرانو دلته ماتې خوړلې، په هغوی کې انتقامي روحیه، انتقامي جذبه پرته ده. هغوی دلته ډېره لویه مادي خساره لیدلې ده. تقریبا 2000 میلیارد ډالر خساره یې دلته لیدلې ده. او بیا مو درس په دې باندې پای ته ورساوه چې تر دې مخکې بیا په دې خبره وشوه چې د مسلمانانو په نامه حکومتونو نه ولې دښمني را سره کوي. د دې مو بیا دلایل وویل او په دلایلو کې مو تفصیلي خبره وکړه. خو عمده خبره ورکې دا وه چې هغه دولتونه چې نن په اسلامي نړۍ کې د اسلامي دولتونو یا د مسلمانانو د دولتونو په نامه شتون لري، دا په حقیقت کې د مسلمانانو خپل حکومتونه نه دي. په دغه دولتونو کې قائم حکومتونه د مسلمانانو خپل حکومتونه نه دي. یا د فرانسویانو په لاس جوړ شوي حکومتونه دي، یا د انګریزانو په لاس جوړ شوي حکومتونه دي، یا د روسانو په لاس جوړ شوي حکومتونه دي، یا د ایټالویانو په لاس جوړ شوي حکومتونه دي، یا د امریکایانو په لاس جوړ شوي حکومتونه دي چې د همدغو مستعمرو دولتونو قوانین، اخلاق، فرهنګ او اهداف دلته عملي کوي. که پوځونه دي د دوی په ګټه استعمالېږي او د خپل ملت په خلاف، که قوانین دي د دوی د مقاصدو په بنا جوړ شوي دي او په داسې شکل ډیزاین شوي او په داسې شکل عملي کیږي چې باید د دوی مقاصد ورنه ترسره شي. که اقتصادونه دي دوی ډیزاین کړي دي، باید ګټه دوی ته ورسېږي، تاوان او ستوماني موږ ته راشي. نو دغه چې د مسلمانانو په نامه حکومتونه یا نظامونه دي، دوی ځکه له موږ سره دښمني کوي چې که موږ دلته د یو کامیاب اسلامي معاصر متمدن اسلامي نظام په حیث تبارز وکړو، نو بیا دا د دوی ولسونه هم د دوی په خلاف راپورته کیږي. هغوی هم دغه لاره، دغه تګلاره، دغه نهج نیسي، وایي چې موږ هم له دغه غلامۍ وتل غواړو، موږ هم د انګریز له غلامۍ وتل غواړو، موږ هم د فرانسوي له غلامۍ وتل غواړو، موږ هم د روسي او چینایي له غلامۍ وتل غواړو، موږ هم د اروپایي او د استرالیایي له غلامۍ وتل غواړو، موږ هم ازادي غواړو، استقلال غواړو، خپل دین غواړو، خپل حاکمیت غواړو، خپل فرهنګ غواړو، خپل تمدن غواړو.
د دې لپاره چې اسلامي امارت یو کامیاب اسلامي متمدن پر امن پرمختللی نظام په حیث تبارز ونه کوي او دلته اسلامي شریعت په صحیح ډول تطبیق نشي، دوی له موږ سره دښمني کوي. ولې؟ ځکه که دلته یو کامیاب مثال جوړ شو، یو قایم شو، بیا د ولسونو خو مسلمانان دي، هغه خو کافر نه دي، خو نظامونه د کفارو په لار روان دي. ولسونو خو مسلمانان دي، حاکمان د کفارو غلامان دي، عام ولس خو نه ده، یا اکثریت ولسونه خو نه دي. نو د دې لپاره چې یو کامیاب مثال قایم نشي، هغوی له موږ سره هر ډول دښمني. او د دښمنۍ یو بل دلیل بیا دا هم دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې چې تقریبا 50 مملکتونه دي، دا تقریبا ټکه ذکر سره چې ځینې دولتونه داسې دي چې چا منلي چا نه دي منلي رسمیت. په دا 50 مملکتونو کې یو مملکت یا یو نظام او یو حکومت هم داسې نشته چې د جهاد په نتیجه کې راغلی. قطعا یو حکومت هم داسې نشته چې د جهاد د کامیابی په نتیجه کې دی رامنځته شوی وي. او په دې 50 مملکتونو کې د عربي مشهورو دولتونو په شمول یو دولت هم داسې نشته چې یا د شریعت په کې تطبیق وي یا د شریعت د تطبیق اراده ولري. ولې مهمه خبره ده، نه داسې دولت شته چې شریعت د پکې تطبیق وي او نه داسې نظام شته چې د شریعت د تطبیقولو اراده دی ولري او دا دی وعده ورکړي وي خپل ولس او د دې لپاره دی فعالیت کوي، اراده یې هم نه لري. دغه حکومتونه یا استبدادي شاهي حکومتونه دي یا دیموکراتیک حکومتونه دي غرب پلوي، یا د روسانو سره په ملګرتیا جوړ شوي حکومتونه دي یا کودتایي عسکري حکومتونه دي. په هیڅ حالت کې هیڅ یو هم په اسلامي طریقه منځته نه ده راغلی. دا چې د افغانستان اسلامي امارت یو داسې نظام دی چې د بیعت په نتیجه کې رامنځته کیږي او دلته ملت ټول یو پارچه ساتلی کیږي. په دې کې سیاسي تعددګرایي یا سیاسي پلورالیزم څو ګونیتوب ورکې نشته، ټول ولس یو دی او د یو امیر اطاعت. نه پکې سیاسي احزاب شته، نه پکې قومي احزاب شته، نه په پردیو پورې تړلي سیاسي جهتونه شته. نو اسلامي امارت په ټوله اسلامي نړۍ کې د یوې بېلې لارې حکومت دی، هم د قانون په لحاظ چې قانون شریعت، هم د جوړېدو د میکانیزم له لحاظه چې نه په انتخاباتو دیموکراسي راغلی نه په کودتا راغلی بلکې د یو شرعي بیعت په نتیجه کې راغلی. هغه نهج چې کوم دی هغه د بیعت نهج دی او نه هم د اهدافو په لحاظ له نورو حکومتونو سره شباهت لري، ځکه د نورو حکومتونو اهداف دا دي چې یا د دیموکراسي متحققه شي یا د الته یو شاهي خاندان په حکومت کې او حاکمیت کې یو اوږدې مودې لپاره پاتې شي یا د الته د یو قوم بالادستي راشي، د یو قوم زورواکي دي راشي، نور قومونه د لاندې کې دا یو قوم په حاکمیت کې پاتې شي. د هدف په لحاظ باندې دلته مقصد دا ده چې د الله دین چې له پاسه راغلی د وحي په ذریعه او رسول صلی الله علیه وسلم د امت ته ورښودلی او الله همدغه دین له مسلمانانو غواړي بل نه غواړي. ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نزد منل شوی دین قبول دین یوازې او یوازې اسلام. او په بل ځای کې الله تعالی فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. که څوک له اسلام پرته بل دین وغواړي هرگز به قبول نشي او هغه په آخرت کې لزیانکار وي. نو اسلامي امارت د هدف په لحاظ هم له نور حکومتونو مختلف دی. دلته هدف دا ده چې د الله نظام دی د الله په ځمکه قایم شي، د الله شریعت دی د الله په بندگانو تطبیق شي. نو هم د هدف په لحاظ موږ له نورو جلایو، هم د جوړېدو د میکانیزم او طریقې په لحاظ له نورو جلایو او هم په عسکري لحاظ له نورو جلایو. د نورو پوځونه په دې مشغول دي چې څنګه د پردیو خدمت وکړي او څنګه خپل ولسونه وځي.
تاسو ته یو عمومي خبره وکم چې تاسو ته عجیبه ښکاره شي